بسم الله الرحمن الرحیم. هغه بل ورځ نه یو کس تاسو کول ډاکټر صاحب دا نن سبا چې کم دی نو دا ولې داسې خبرې راغلي دي چې یاره د معدې مسلې نن سبا خډيري دي، د ګردې مسلې نن سبا خډيري دي، او خدای دې نه کې د ګردې خو داسې مسلې دي چې هغې د وجې نه یا د زړه چې کومې مسلې دي د هغې د وجې نه دا خو د انسان دپاره جانلیوه وي، یعنې انسان مرګ ته ورسوي. نو که تاسو سوچ وکئ نن زه تاسو سره داسې خبرې کوم، خصوصا د ګردې حوالې سره به نن دې ویډیو کې خبرې کوم چې هغه څه وجوهات دي چې د ګردې د بیماریانو دونه زیاتې شوي دي او څه داسې څیزونه دي چې د هغې نه تاسو که ځان وساتئ نو د ګردې دا مسلې چې کم دی نو دا دې نه تاسو ځان ساتلی شي. د ټول نه اهم څیزونه چې کم دي دا دي چې یره ګرده کې کاڼي کېدل، بلډ پریشر زیاتېدل، شوګر زیاتېدل، د هغې په وجه چې کم دی ګردې فیل کېدل، او دا ګردې فیل کېدلو په وجه انسان چې کم دی ډایلیسس ته ورسي، او دې ډایلیسس نه بعد چې کم دی نو یا به ګردې ټرانسپلانټ کوي، ګردې پیوندکاري به کوي، ګرده به بدلوي، که نه نو دا کس چې کم دی ټول عمر به په ټرانسپلانټ دغه باندې ژوندی وي، په ډایلیسس ژوندی وي، کني نو وفات بشي. نو د خپل ګردو حفاظت چې کوم دی ډیر زیات ضروری دی. او نن دا ویډیو چې کوم دا د دې لپاره دا چې که زه تاسو سره داسې خبرې شیر کوم او تاسو ته یو څو عادات تاسو وښیم، یو څو څیزونه داسې وښیم چې که تاسو د خپل ګردو حفاظت غواړئ او د خپل ګردو صحت غواړئ او دا څیزونه اپناو کړئ نو ان شاء الله ټول عمر ستاسو ګردې به چېرته خرابېږي نه او ټول عمر به صحتمند ګردې سره صحتمنده زندګي تېروئ. د ټولو نه اول راځو جناب چې دا ګردې خرابېږي ولې. ټولو نه زیات که تاسو نن سبا وګورئ زموږ په خوراکونو کې دا ډېر زیات داسې څیزونه دي، زموږ خوراکونه چې ریچ خوراکونه دي، په هغې کې چې کوم دی کاربوهایډریټس ښه ډېر دي، پکې خواږه ښه ډېر دي، پکې آرټیفیشل کلرز پکې ښه ډېر دي، آرټیفیشل فلیورز پکې ښه ډېر دي، پروسس خوراکونه، د کین خوراکونه، د ډبي خوراکونه، سټور شوي خوراکونه. نو دا مونږ کوو نو یقیني طور چې دا پریزرویټیوز او دا څیزونه دا ټول دي، دا آرټیفیشل کلرز، آرټیفیشل فلیورز، او بیا بدقسمتۍ سره مونږه په پاکستان کې اوسیږو. نو په ټوله دنیا کې که چېرته آرټیفیشل کلر یا آرټیفیشل فلیور یا پریزرویټیو په خوراک کې استعمالیږي نو باقاعده د حکومت د طرف نه په هغې باندې چیک وي، بیلنس وي، ادارې موجودې وي چې هغه فوډ ګریډ وي چې هغه د انسان دپاره نقصاندې نه وي. خو بدقسمتۍ سره موږ په داسې وطن کې اوسیږو، بدقسمتۍ سره په داسې زندګي د زموږ چې نه چیک اینډ بیلنس شته، نه څوک دا سوچ کوي، نه دا خوراکونه چې جوړیږي په هغې باندې څه چیک شته، او دې خوراکونو کې چې کوم دی نو مضر صحت هغه رنګونه ملاویږي، په دې کې چې کوم دی نو پریزرویټیو ملاویږي، په دې کې کیمیکل ملاویږي، او داسې څیزونه پکې ملو شي چې دغه خوراکونه تاسو دپاره د صحت په ځای د مرګ پیغام راشي، د بیمارۍ پیغام راشي، ستاسو د زړه، ستاسو د معدې، ستاسو د جګر، ستاسو د ګردې دا تباهي وکړي. د ټولو نه اول څیز د ګردې دپاره صفا اوبه دا ډېر زیات ضروري دي. د صفا اوبو استعمال ډېر زیات کوئ چې تاسو صفا اوبه څښئ، ستاسو ګرده کې به هېڅکله کاڼې، شګه او دا زخمونه او دا مسلې نه جوړیږي. اوبو نه بعد چې کوم دی بیا راځو جناب نمکیات، مالګه چې کومه ده هغه نه صرف د بلډ پریشر دپاره بلکې ډېرو څیزونو دپاره هغه که زیاته مالګه څوک استعمالي د مالګې زیات استعمال کوي د یو خاص عمر نه بعد، خصوصا د 40 کاله عمر نه بعد، نو دا ستاسو بلډ پریشر دپاره هم ټیک نه ده، ستاسو زړه او ستاسو ګردې دپاره هم ټیک نه ده. نو د مالګې استعمال اعتدال سره کم وکړئ او خپل ضرورت مطابق وکړئ. مالګه ډېر زیات نمکین څیزونه خوړل چې کوم دی او ډېره زیاته د مالګې استعمال کول چې کوم دی دا هم د جګر دپاره، ګردې دپاره او زړه دپاره دا نقصاندې کیدی شي، ځکه چې ستاسو بلډ پریشر ورسره زیاتېدی شي. بیا د اوبه استعمال زیات، مالګې استعمال اعتدال سره. بیا راځو جناب که څوک د شوګر شکار دي، که شوګر نم شته یو خاص عمر ستا ورسي نو خواږه بالکل کم کا، ځکه چې د شوګر راتلو احتمال وي. دا خواږه چې کوم دی دا کاربوهایډریټ چې کوم دی دا په بدن کې دا پروسس کیږي، دا سټور کیږي، او دا چې کوم دی د چربي په صورت کې راځي، هغه چې کوم دی بیا ری پروسس کیږي. نو په دې کې مختلف داسې د زهریلې څیزونه دي چې ستا بدن هم جوړوي او هغه د ګردې او د جګر په ذریعه د هغې اخراج کیږي. نو په ګردې او په جګر دی پریشر زیات وي، هغې سره د ګردې او د جګر د خرابېدو احتمال زیات وي. بیا جناب راځو شوګر مریضانو طرف ته چې شوګر او ګرده دا خپلو کې تړلې خبرې دي چې شوګر دی زیاتي ګرده به دې خرابېږي. نو که تاسو وګورئ چې دا چاته ډایلیسس روان وي دې کې زیاتر خلک د شوګر مریضان وي چې هغه وخت سره چې کوم دی نو خپل ګردې نه لاسونه ووینځي، خپله ګرده وبیلي او د هغې ګرده چې کوم دی نو خرابه شي، کرونیک رینل فیلیر ته لاړ شي او بیا په ډایلیسس باندې پراته. نو که څوک د بلډ پریشر شکار دي، څوک د شوګر شکار دي، خپل شوګر او بلډ پریشر دا کنټرول ساتل دي. بیا څنګه چې ما د ویډیو په شروع کې ذکر وکړو چې دا کیمیکلي دا آرټیفیشل خوراکونه دا بالکل بند کړئ. نیچرل خوراکونه، نیچرل سبزیانې، نیچرل فروټ، میوه، دانه، دا ټول څیزونه تاسو خوړی شئ
بېشکه خو که تاسو عمر 40 کال نه زیات شي بیا کوشش کوئ چې هغه څیزونه لکه غوښې شولې یا ډېر زیات غوړ شولو ډېر زیاته چربي شوله د دې استعمال کم کوئ تاسو او کوشش کوئ چې لایټ ساده خوراک کوئ چې ستاسو په ګرده او په جګر باندې د دې بوج نه راځي خپل کولیسټرول خپل لیپید پروفایل دا نارمل ساتئ چې تاسو ته د زړه او د ګردې مسلې نه جوړیږي خپل وزن دا کوشش کوئ چې دا وزن چې کوم دی خپل انټیکټ ساتئ چې وزن تاسو نه ډیر زیات نشي ځکه چې هغې سره شوګر بلډ پریشر د زړه بیماریانې د ګردې بیماریانې دا ورسره تړلي وي او تاسو د دې بیماریانو شکار کیدای شي او خپله ګرده چې کوم دی نو تاسو بیللی شئ بیا جناب راځو د زیاتی دویانو استعمال لکه ګردې دغه خلکو زیاتر خرابیږي چې کوم ایس بي سره دویانو استعمال کوي یاره ماته دوی ضرورت نشته خو که معمولي سرخوږی دی پین کیلر خوره خصوصا پین کیلر د دردونو چې کومې دویان دي که دا تر زیات وخته پورې څوک استعمال کړي نو د هغې معده کې السر هم کیدی شي او د هغې ګرده چې کوم دی نو هم ضایع کیدی شي یعنی کرونیک رینل فیلیر کیدی شي چاته لږ ډېر دردونه خوږونه دي هغه په قدرتي طریقو علاج وکړي یا مایل شان پین کیلر یا د ډاکټر مشورې سره پین کیلر او که پین کیلر استعمال زیات وخت پورې شو نو هغه د ګردې دپاره ډېر زیات نقصان دی خصوصا دا انسیډس چې کوم دي دغه د درد دوایانې چې کوم دي د دې استعمال بالکل مه کوئ که کول ضروري وي د ډاکټر مشورې سره لږ ډوز کې لږ ورځو دپاره د هغې استعمال وکړئ او بیا دا پرېږدئ ځکه چې مستقل استعمال د دې سیز چې کوم دی نو هغه ګردې دپاره خطرناک دی همدغسې نورې دوایانې دي چې که تاسو د هغې استعمال کوئ کیدای شي چې هغه ستاسو جګر یا ګردې دپاره نقصاندې وي نو خپل ډاکټر سره مشوره ضرور کوئ او د وخت نه زیات خپلې دوایانې مه استعمالوئ چې څونه وخت دپاره ته ډاکټر وایي هغه وخت دپاره استعمال کړه او بیا ډاکټر سره مشوره وکړه که ګزاره دې شوي به در باندې بند کړي که نه شوي درته به بدل کړي همدغسې زموږ طرف ته یو رجحان دی چې جي دې کلو کې او دغه کې لاړ شي جي پیز ته لاړ شي پریکټیشنرز ته لاړ شي او هلته ورته کیني او هغه ورته جي په هره یو خبره باندې انجکشن ورټکوي نو دا انجکشن یې لګول دا ډریپونه خېجول دا څیزونه چې کوم دی سره او شنه ډریپونه خېجول دا ستاسو د ګردو دپاره نقصاندې کیدی شي چرې هم دا څیزونه مه کوئ بل جناب سموکینګ که تاسو چېرې سیګریټس کوئ سیګریټ ختم کوئ الکوهل که څوک د الکوهل استعمال کوي الکوهل ختم کوي کوشش کوي ایکسرسایز کوي ساده خوراک ساده غذا ایکسرسایز په وخت آرام او دا مختلف قسم نشي چې کوم دي د دې نه تاسو ځان لرې ساتي د آرټیفیشل ډرینکس وغیره چې کوم دي انرژي ډرینکس وغیره کوم دي کاربونیټډ ډرینکس کوم دي د دې نه ځان ساتئ نو ستاسو ګردې چې کوم دی هغه تر ډېر عمر پورې د بیماریانو نه محفوظي او صحتمندې ګردې به انشاءالله تاسو ځان سره ټول عمر ګرځوئ ویډیو مو که خوښه شوې وي نو دا یو لایک پې ضرور ورکئ او شیر یې ضرور کړئ خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان